ښه کار ځکه وکړ چې د مخکې مې یو دوست وویل چې موږ مبارزه کولی شو، پټه مبارزه به وکړو. پټه مبارزه سولیزه مبارزه نه ده چې کله ته په خپله مبارزه باندې تعقیبېږي، معنا دا ستا په خلاف جنگ موجود دی. نو په هغه اعتبار باندې دغه عنوان ښه څه ده تاسو اوس ورته وکاروو. په افغانستان کې سوله ییزه سیاسي مبارزه ممکنه نه ده. او دومه خبره دا ده، دغه پوښتنې چې ورور مطرح کړې ډېرې په ځای پوښتنې دي. د موضوع د روښانولو لپاره ښې دي، خو د یوې خاصې ادعا د اثبات لپاره بیا زه له دې پوښتنو سره مطرح کېدلو سره په دې شکل موافق نه یم. که ادعا دا وي چې په افغانستان کې د جنګ نه کېږي ځکه دغه دا سوالونه موجود دي، نو زما په نظر باندې په هغې کې ډېر بحث کېدای شي چې پخواني ادوار او اوس وخت څومره متفاوت دی، طالب او پخواني نظامونه څومره متفاوت دي. طالب په خپله آیا نظام دی تر اوسه پورې د نظام په نامه یو شی رامنځته کړي دي، او که یوه اورګنایز انارشي ده، داسې یوه انارشي ده چې په یو چوکاټ کې دننه انارشي ده. دا د مثلا دې ته ورته نور سوالونه د بحث ځای لري. او که دا له دغې پوښتنو نشأت له دې ذهنیته وي چې دوی ورته اشاره وکړه چې وایي که چېرته دا معجزه رامنځته چې طالب به سقوط کوي، زما په نظر بیا دا ډېر مخکې نورزي خور وویل چې موږ تاسې باید دومره ضعیفه نفسیات، دومره په ځان نه اعتماد، دومره په ملت نه اعتماد، دومره په خپل تاریخ نه اعتماد، دا باید نه وي چې موږ د شپېتو انسانانو شړلو ته موږ تاسې معجزه ووایو. دا معجزه نه ده، دا ډېر اسانه کار دی. طالب که د نظام په حیث ووایم دا اوس سقوط دی، په خپله خپل په ذات کې د سقوط عناصر لري. تر ټولو غټه خبره یې د سقوط دا ده چې تعهد نور په طالب کې مطرح نه دی. هر سړی چې غلا کولی شي هغه مهم دی، او د دوی متحد خلک چې دي هغه اکثره ناراضه دي. اطاعت نسته پکې، مثلا دا اوس اطاعت نسته پکې، یو خاص قانون ته مراجعه نسته، ځکه طالب خپل قانون لري نه، قانون شته نه پکې. د یوې شعبې خلک یې تاسې باور وکړئ، د بلې شعبې خلکو نه باور کوي، نه مراجعه ورته کوي. نو دغسې یو حالت چې کله یې خپل سري تر دې حده پورې هغه ته نظام نسي ویلی، هغه په خپل ذات کې په خپله سقوط دی، یوازې یو نظامي وحشي حیبت یې په خلکو حاکم کړی دی چې هغه بیا بیرته نظام نه دی. نو که دا ذهنیت موجود دی چې طالب شړل افغانستان د 40 میلیونه خلکو لپاره د 700,000 غلو شړل چې دی دا معجزه ده، دا ښه ذهنیت نه دی. دا دې ته باید بیرته خپل ذهنیت ته مراجعه وشي. پاتې دغه پوښتنې چې دوی مطرح کړې، که سړی په یوه په دې پوښتنه باندې مثلا دوی وویل چې تیر نظامونه ړنګ شوي دي، آیا موږ بیا هم نظام ړنګ کړو؟ ګورئ پخوا دلته د کومو جګړو مثالونه چې دوی ورکړل، د جګړې د ایډیالوژیو لپاره جګړې وې. موږ نن د ایډیالوژي لپاره جګړه نه کوو، موږ نن د افغان انسان د مدني انساني حقونو، اساسي بنسټیزو انساني حقونو او ژوند لپاره، سروایول لپاره مبارزه کوو. حتی د ملي داعیې خبره په دې کې دوهمه ده، ځکه یو سړی به هغه وخت افغان وي چې یو وارې دی انسان پاته شي، او موږ اوس په دغه طرف روان یو چې د نورو انسانانو د نننۍ انساني تعریف په اعتبار باندې د موږ حق مستقل تعریفېږي، نور خلک یو ډول حقوق تعریفوي، دوی بل ډول تعریفوي. د موږ د ژوند ډول، د نظامدارۍ ډول، هر څه د نورو انسانانو څخه مختلف. هغه د عمران خان خبر را باندې عملي کېږي چې وایي په دنیا کې یو ډول دوه ډوله کائنات دي، یو پټانان دي او یو انسانان دي. اوس موږ هغه د پټانانو لپاره چې هغوی کوم تعریف وضع کړی دی چې هغه غیر انساني تعریف دی. په غیر انساني په دې اعتبار چې د هغه څه چې خدای پاک آدم علیه السلام ته ټینګار پرې کړی د علم موضوع، د آدم علیه السلام د خلقت په وخت کې چې وعلم آدم الاسماء، نن موږ په دې تعریف باندې له سره فکر کوو چې آیا علم مهم دی که نه دی. فکر هم نه پرې کوو. قاضي القضات د طالبانو تر ټولو غټه مرجع، ځکه دوی چې کوم سیسټم دغه کوي، په اصطلاح ایډیال سیسټم دعوه کوي چې موږ یې لرو، هغه د امارت سیسټم دی. په امارتي سیسټم کې قضا چې ده تر واکمن، تر امیر المؤمنین هم غټه مرتبه لري، یعنی امیر قاضي ته باید سر ټیټ کړي. نو کله چې د دوی تر ټولو لویه مرجع هغه دا بحث کوي او پوره کتاب یې لیکلی دی چې علم چې دی مضر دی د ټولنې لپاره. وایي چې عصري علم چې دی د دې راجح کېدل په ټولنه کې زیاتېدل د عقیدې د کمزورتیا سبب کېږي. نو په دغسې یو حالت کې د هغه انساني تعریف د انسان په حیث باندې تا اساسي مسایل ټول له سره تعریفېږي. موږ له یو ډېر لوی مشکل سره لاس و ګرېوان یو
دغه جګړه چې ده دا د ملي ارزښتونو جګړه هم حتی نه ده. هغه هم د موږ لپاره اوس دوهمي اهداف راغلي دي چې موږ په بیرغ پسې وګرځو، په دې او په هغه پسې وګرځو. موږ په اولینو مسایلو کې چې آیا زه دلته د انسان په حیث ژوند حق لرم؟ نه لري. له دغه سره آیا زه د انساني کرامت حق لرم چې یو څوک ما توهین نه کړي، سپک مې نه کړي؟ نه لري. دغسې حالت موږ باندې په افغانستان کې نه دی راغلی. داسې وخت ته ما ته راوښیه چې کوم داسې وخت ورسې موږ ته خلکو په دومره سیستماتیک شکل باندې افغانستان لوټلی. داسې حالت ما ته په بل هیواد کې وښیه چې د یو ملک قانونه دي په دومره لږ وخت کې خپله دغه هیواد خلکو د خپل ځان لپاره په دومره شدت استخراج کړي. یو بل هیواد مثال راکړه، یو هیواد راولاړ شوی په 9 میاشتو کې دی دغسې یو چور په خپلو قانونو باندې خپله، ولو که موږ دوی ته افغانان ووایو، یو نمونه یې راوښیه چې څوک دغه چور د خپلو قانونو وکړي چې په 9 میلیون ټن په میاشت کې د دوی معدنیات بل هیواد ته انتقال شي. داسې نه دي سوي، خلک یې نه کوي. په دغه غیر متوازن شکل باندې له اقتصادي نظره دا د یو هیواد لپاره ویجاړونکي عواقب لري. که په هر صورت زما خبره دا ده چې دغه مقایسې چې دي باید سړی په احتیاط وکړي. اوس نو ته کوم نظام له کوم نظام سره مقایسه کوې؟ ته د داود خان په خلاف د کمونستانو کودتا راخلي، هغه د طالب په مقابل کې د مقاومت سره تشبیه ورکوي. د داود خان نظام د طالب نظام سره تشبیه ورکوي. که دا ته یوازې توضیحي دا بحث مطرح کوي پروا نه لري. موږ به د وضاحت لپاره دې لپاره چې راځي ښه دی دا پوښتنې مطرح کړو. او که ته غواړې چې توجیهي مطرح کوي، چې غواړې طالب پې باندې توجیه کړي، د په مقابل کې جګړه پې باندې توجیه کړي، دا بیا بل ذهنیت دی. همغه ذهنیت دی چې موږ وایو چې د طالب راپرځول معجزه ده. وسلې خبره ده، وسله دلته هېچا هم پخپله نه ده جوړه کړې. زموږ ملت که چېرته تاسو په دغسې آیډیال حالت ته په منتظر یاستئ چې موږ د خپلو منابعو د ټول نړۍ ترهګر مات کړو، موږ د خپلو منابعو پاکستان مات کړو، دا خو ممکنه نه ده. واړه هیوادونه ټول په الاینس کې دي، ټول له نورو حمایه اخلي د خپل ځان ساتلو لپاره. که موږ دښمن داخلي وای، موږ به هم په داخلي مسایلو البته وسایلو باندې تکیه کړې وای. د موږ لپاره له بهرنۍ حمایه اخیستل مشکل نه لري. موږ لپاره دا ده چې له بهرنیانو سره مشروطه حمایه ځینې واخلو. داسې حمایه ځینې واخلو چې په هغې کې زموږ ګټه پکې مطرح وي. داسې نه وي لکه ځینې مثالونه چې دي. دوی د جګړې خبره وکړه چې جګړه فایده نه لري. په دا تیر جمهوریت کې موږ جګړې فایده درلوده. ولې تاسې دا موږ د شهیدانو وینو ته، د دوی مبارزې ته، د موږ د سرتېرو مبارزې ته دومره په سپکه سترګه ولې وکتل شي؟ که دا جګړه موږ نه وای کړې، موږ یو کال چا پرېښودو. دوی وایي چې مثلا د طالب ذهنیت ختم نه سو. ولې نه سو ختم؟ کله چې طالبان راتلل په هغه وخت کې د افغانانو ذهنیتونه وګوره، او نن چې طالبان ځي د افغانانو ذهنیتونه وګوره. د ملي فکر وضعیت وګوره، د تعلیم سره د خلکو د محبت او مینې کچه وګوره، د کادرونو د درلودلو لحاظه یوازې ماستر او پی ایچ ډي د حساب کس په دې کالو کې تاسو څومره ترلاسه کړي دي؟ یوازې 9 میلیونه متعلمین چې په 20 کاله کې پرله پسې په یو مرحله یې طی کړې وي، دا د په 20 کاله کې تا 9 میلیونه فارغ کړي دي. یوازې د نجونو د تعلیم یافته کېدلو دا پروسس وګوره، یوازې له نړۍ سره د تا د آشنا کېدلو د ټولو نړیوالو سره زموږ ستاسې اوس په نړیوالو بنسټونو کې موږ افغانان موجود یو. دا د تېر 20 کال دا ټول د دې سرتېرو د قربانیو برکت ده، د جنګ برکت ده. که دا جنګ نه وای کړی، تا دغه څه لاسته راوړنې چې دا ته لرې دا دې نه سوای درلودلی. د طالباني ذهنیت ختمېدل هغه دوامدار کار دی. د تعلیم موږ باید د دې لپاره چې ذهنیت جوړ کړو او طالباني ذهنیت له منځه یوسو. موږ باید انسټیټیوشنز لاسته راوړو. موږ باید د معارف اداره باید زما په اختیار کې چې زه بیا په نصاب کې تغییر راولم او بیا د نصاب له لارې ذهنونه جوړ کړم. زه باید په افغانستان کې که خپله رسنۍ ونه لرم، که دولتي رسنۍ زما په اختیار کې نه وي، لږ تر لږه د خپلې رسنۍ د چلولو اجازه ولرم چې زه بیا بیرته وکړی سم چې هلته د خلکو ذهنونه سم کړم. نو ته کله دغه حداقل ازادي، حداقل امکانات د انساني ژوند فعالیت لپاره نه لري په یو هیواد کې، ته هلته څنګه ادعا کولی شي چې ودرې زه به منتظر پاتې سم تر هغه وخته پورې د پاکستانیان قانونه لوټ کړي، پروا نه لري. تر هغه وخته پورې د بیت المال لوټ کړي، پروا نه لري. تر هغه وخته پورې دلته د شناختي کارډ لرونکي د روښانه او ملي فکره انسانانو پسې کوڅه په کوڅه وګرځي او قصابه دی کې، پروا نه لري. زه به ورو ورو خلک پوهوم او خلک به مې د آګاهي داسې درجې ته رسېږي چې هغه به بیا کوڅو ته راوځي او بیا به سرې شنې خولۍ سر کوي او بیا به په افغانستان کې انقلاب راځي. دا صحیح لاره نه ده. او داسې جګړه فایده کوي که نه کوي،
دلته موږ هغه جګړه نه کوو چې هغه جبههي جګړې دي په افغانستان کې. هغه جګړه فایدهمنه نه وه. دغه یو خو د جګړې د علم له لحاظه په اصطلاح موږ نامتقارنه جګړه کوو، ایسامیټریک جګړه کوو. د موږ به په یو ماین باندې 15 نفره طالبان الوځي او هغه ماین به یو سړی ږدي او هغه هم 80% د هغه د پټېدلو احتمال به یې، د ورکېدلو احتمال به یې، د نه تعقیبېدلو احتمال به یې. موږ په دې شکل باندې دا جګړه شروع کولی سو. دا اوس یو د پنجشیر جګړې ته طالب عاجز رئیس باور وکړي په ټول افغانستان کې سربازګرۍ لپاره غږ کړی دی. 600 نفر یې ایله راپورته کړي دي. څوک جنګ ته نه ځي ورسره. په جګړه کې د جګړې ساحه چې پراخېږي دوی هلته زخمي نه سي انتقالولی، ډوډۍ نه سي انتقالولی. دا که دا جګړه جغرافیه لږ هم ورته پراخه سي، موږ په جمهوریت کې 40 هیوادونو په حمایه کې دا کار نه سوی کولی. په یو پراخه جغرافیه کې تاسو 15-16 نفرې پوستې وساتئ په 50 میله کې، او هلته بیا ته هغو ته مواد هم ورسوي، اکمالات هم ورسوي، په ارتباط کې هم پاته سي او هغه کنټرول هم کړي، د هغو اخلاق هم کنټرول کړي، رویې هم کنټرول کړي. دا د موږ لپاره امکان نه درلود. طالب یې قطعا نه شي کولی، نه یې عقل لري، نه یې امکانات لري، نه یې حمایه لري. دا ټوله وسله چې ورته پاته سوې ده، داسې خو نه ده دا وسله یوازې دوی ته په لاس ورغلي. دا خو هره لحظه یو ځای ته وسله رسول غواړي، دا یې رسولی شي. دوی دغه 2-3 هلیکاپټرې دي چې دا لوړو قلو ته پې باندې رسېږي، خو هغه په هغو کې خو ما د یوه بله ورځ ولوېده، یو 2-3 به دغه د کال تر اخره پورې به هغه هم ختمې شي. طالب یې نه شي کولی. که چېرته دلته عزم موجود وي او د جګړې هغه دغه په اصطلاح متخصصي مسلکي کدر چې یو دغسې جګړه ډیزاین کولی شي او په منیجبل شکل باندې د سیاسي اهدافو ترلاسه کولو لپاره شعوري جګړه وسي، بالکل موږ کولی شو افغانستان آزاد کړو. دا معجزه نه ده. دې ته لطفا معجزه مه ورته وایاستئ. امکان لري سخت کار وي، خو که طالب معجزې ورکولی شي نو بیا خو نو موږ اصلا د مایتالوجي په عصر کې اوسېږو. مننه.